سلیمان ابن عبدالملک دې چې کله وفات کېدو دا وصیت کړو چې زمانه پس کوم خلیفہ وي نو دا هغه نوم ما په دې کاغذ کې لیکلی دی او په لفافه کې مې بند کړی دی کله چې زه وفات شم زما د وفات نه پس په جمع دا کاغذ راوباسئ دې کې چې د چا نوم لیکلی شوی وي هغه به ما نه پس خلیفه وي کله چې سلیمان ابن عبدالملک وفات شو او عمر ابن عبدل عزیز صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې خپله د هغه تجهیز او تکفین ما وکړو کفن دفن ما وکړو په قبر باندې هم خاورې اچولې ټول خلک راجمع دي دغه ټیم کې رجا ابن حیاوه چې دا د سلیمان ابن عبدالملک وزیرو دی رالو او دو ویل چې ما ته بادشاہ سلامت یو وصیت پرېښی دی او یو لفافه پرېښې ده چې په هغې کې د آینده خلیفه اعلان یې کړی دی ټول خلک په انتظار دي څوک وایي اوس به زما نوم راوځي څوک به وایي زما نوم به راوځي رجا ابن حیاوه چې کله دغه لفافې نه دا کاغذ راوباسلو او یې کتل پکې نو د عمر ابن عبدالعزیز نوم و پکې دغه ټیم کې د هر طرف نه نارې شوې لیکن د دوو اطرافو نه د انا لله و انا الیه راجعون نارې شوې هغه ناره یو هشام ابن عبدالملک لګولې وه هغه ویل چې دا خو زه خلیفه پکاو رجا ابن حیاوه دغه ټیم کې هشام لوی هشام خوله خپله کنټرول کې کا کنې دا سر به د تنې نه جدا کړ سلیمان ابن عبدالملک د خلافت اعلان د عمر ابن عبدالعزیز په حق کې کړی دی ته خپله خوله بنده کا بیا به هر حال هغه ټیم سره د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه په لاس باندې ټولو بیعتو کله چې قبر تیار شو دی ټول راله په جمع باندې دغه ټیم کې مورخینو یو نکته لیکلې ده چې کله د قبر د جوړېدو نه فارغ شو نو عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه په غوږونو باندې د اسونو د خپو دغه आवाज ولګېدو اردو کې ولا ترتراهټ وایي چې په غوږونو باندې आवाज ولګېدو عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه چونګې خلیفه دی اوس دغه ټیم تپوس کوي چې دا څه شي आवाज دی نو خلکو وله وویل اے دا مسلمانانو خلیفہ دا هغه اسونه را روان دي په کومو اسونو باندې چې چا سورلې نه کړي دا هغه اسونه دي په کومو اسونو باندې چې چا ناسته نه کړي مگر په دغه اسونو باندې به د وخت خلیفہ کینی عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه اعلان کو چې دغه اسونه معنی لري کوي ما ته د دې ضرورت نشته ما ته هغه خپل خچر کافي دی ما ته هغه راولئ ای واپس بیا چې لمونته یو څو قدمه واخیستل بیا ولا د قالینونه پیش شو عمر ابن عبدالعزیز صاحب ته پوس کوي دغه قالینونه د څه دپاره دي خلکو ورته وویل حضرت دا هغه قالینونه دي چې په دې باندې تر اوسه پورې چا قدم نه دی ایښی په دغه قالین باندې به صرف د وخت خلیفه قدم کینی او ناستی به پې کوي عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې هغه اسونه او دغه قالینې دا دواړه په بیت المال کې جمع کوي ما ته د دې ضرورت نشته او تاریخ لیکلی دی چې په دغه نو قالینو باندې عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه پاؤں سے مسل دیا خپې پراخ کړې هلته یې لړه کړل او په ځمکه کېناست د دنیا ته وښول چې په ټاټ پاټ باندې د مسلمانانو حکومت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې کله د وخت امیر المؤمنین په 22 लाख مربع میل ځمکه باندې حکومت ستا پاکستان 22 लाख چې
دا یو 3 کې دومره جوړیږي لیکن په باغ کې به اودو د غرمې په ټیم کې او دا هغه بالغ چې دا بخښته بخښته به سره زمون والا راشه د باچا لوریانی دي نازکو دي هغه به ستاسو د حال څخه خبر شي چې په غریب باندې څه تیریږي لوګه سي او تند سي او ګرانی سي الله دې دغه ظالمانو نه مونږ ته نجات حاصل او مونږ ته دې الله دغه سه حکمران نصیب بیا عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه تا گارد آف آنر پیش شو عمر ابن عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه په پارام आवाज سره او په خاموش आवाज سره تپوس کوي اے مرګرو داس شه دي مرګري وته وای اے امیر المؤمنین دا گارد آف آنر ده دا ستا استقبال د پاره دا بتا سره غیر چا پیر ګرځي ستا حفاظت وکي عمر ابن عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې ماته د ضرورت نشتا زمبل کې ستا سغونتا مسلمان ما د دې شیونو ضرورت مالا نشته زه خو ستا سغونتا عام مسلمانم څنګه چې تاسو هر سړی ځان لګرځي بغیر د ګاډ نه داسې بزم در بیا رالو جمعات لا او جمعات کې په منبر باندې ودرېدو او یو تاریخي خطاب یې وکړو او هغه خطاب کې دا فرمایل چې خلکو کله چې د وخت حاکم د الله د احکاماتو تابعداري کوي نو پتا سو باندې دغه حاکم تابعداري واجب او فرض ده لیکن چې کله حاکم د وخت د الله د احکاماتو نافرمانی کوي نو بیا پر آیو باندې دغه حاکم تابعداري دا واجب او فرض نه ده بلکې د نافرمانی په واجب ده او د علاج کول په فرض دي چې دغه حاکم علاج وي اے خلکو ما ته خو پته نشتا نه ما خپل د خلافت داوا کړی دا او نه می شوق کړی دی چې زه د خلیفہ شم اوس هم زه تاسو له دا وایم چې زه د خلافت اهل نه یم زه په زوره خلیفہ مقرر کړی شوی یم ستاسو چې څوک وخت ځان د پاره خلیفہ مقرر داسې به څوک وکړي چې وزیر اعظمي او صدري هغه ولا غیږ لرا شو دی غورځي زمون والا خو MNA MPA عزت نه او ایمان نه ورپسې تیریږي خو دغه سیټ حاصلې دومره بېایمان دي نو چې دا چا د عہدې د پاره ایمان نه یو ایمان بیلی او خرسي په پیسو باندې عہده حاصلې دغه نه بته دا ته مو کې چې د پزړه کې بد الله یاري دا به ټولو نلوي غلي د قوم ټولو نلوي غلا اغلوي عہدهدار دا عوام مون تاسو چې مون وړو غلو کیو غټ غله دغه الله دې غټ غلو نه زمون نجات حاصل عمر ابن عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې خلافت زه اهل نه یم زه د خلافت نه دستبردار یم تاسو خپل ځان د پاره خلیفہ خوښ د غیر چاپیر ټول خلکو आवाज کو په جمعات کې چې نه خلیفہ امتبای د دې نمخکم عمر ابن عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه د مدینه منوره گورنر پاتې شوی دی او د مسجد نبوي تعمیر د حضرت عمر ابن خطاب صاحب رضی الله تعالی عنہ نه پس عمر ابن عبد العزيز صاحب څومره توسیع چې کړي دا هغه دینه مخکې بل چانه وکړ او عمر ابن عبد العزيز صاحب خپل پکې مزدور او کار کولو د مسجد نبوي په تعمیر کې او چې کله مسجد نبوي تعمیر وشو د دینه پس د مسجد مدینه منوره په اطرافو کې چې څومره مساجدو کې رسول الله مبارک 2 رکعات کړي دي ناشته کړي دي د هغه مساجدو تعمیر هم عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه کړ دومره لوی شخصیت د زمانه تیر شوی دی چې کله گورنرو نو د ساز او سامان او سنگار دا ډیر زیات لیکن چې کله د خلیفہ شو او امیر المؤمنین په عہده او منصب باندې کېناستو نو بیا د غریبه او د فقیره د عالمو
د تاریخ کتابونو د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه د شکل و صورت حلیه او نقشه دام کینچ کړی دا او ورسره د لباس نقشم کینچ کړی دا. عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه د رنگ په لحاظ سره سور سپینو سترګې چې وې دا داسې لګې ننوتې وې مخې چې و داسې قدر نری و قدر میانه بهترین شکل و صورت پرکشش شخصیت یو. لیکن چې کله خلیفه شو نو د لباس دا حالو چې دلته کې بم پیوندونه لګېدلي شپږ اووه پنځه شاته کپ لمن باندې بم شپږ اووه پنځه پیوندونه لګېدلي. د امیر المؤمنین د دریو بر اعظمو بادشاه او خلیفه دی. درې بر اعظم د حکم ماته دي لیکن د ظاهري لباس دا حال یو ورځ ناسته اسې د خولې مبارکې نه ووتل چې یاره زما د لبنان شاتو له ډېر زیات زړه کېږي زړه مې کېږي چې هغه وخورم. کور والی فاطمه بنت عبدالملک دا داسې زنانه تاریخ کې تیره شوې ده چې دا د بادشاه خور ده رور بادشاه پلار بادشاه خاوند بادشاه رونه بادشاهان نیکونه بادشاهان دا په تاریخ کې واحده داسې ښځه ده چې د دې پنځه نسبتونه داسې دي چې پنځه واړه بادشاهان رونه بادشاهان خاوند بادشاه پلار بادشاه سخر بادشاه نیکه بادشاه دا ټول بادشاهان او خلفا د وخت دغه کور والی فورا خط ولیکلو او یو گورنر له ولیکل چې د امیر المؤمنین شاتو له زړه کېږي. څه ورځې پس ګوري شات حاضر دي. عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه چې کله دا شات وکتل نو خپلې بیبي له فرمایي بیبي تا جوړې فلان کی گورنر له په خط کې ویلي دي چې د عمر ابن عبدالعزیز شاتو له زړه شوی دی د لبنان شاتو له وی او ما ولې ویلي دي فورا یې هغه شات راواخیستل او ټولو بیت المال له او یې فرمایل چې عمر ابن عبدالعزیز لا د دې لایق نه دی چې شات وکړو. یو ورځ د جمعې مونځ له راوتو لیکن راوتو کې ډېر زیات لیټ شو ناوخته یې ناوخته راووتو خلک ترنه تپوس کوي حضرت تاسو خو ډېر زیات لیټ شو. عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه دغه خپلو رعایا او مقتدیانو ته فرمایي ای زما مسلمانانو وروڼو زما صرف یوه جوړه ده او هغه جوړه زه صرف جمعه په جمعه وینځم. هغه جوړه ما خپل غلام ته ورکړې وه چې دا یو څه دوبي ته چې ما ته یې ووینځي. زما غلام هغه جوړه یوړه دوبي ووینځله او بیا یې روړه نو مان ورته اچولې وه چې زما دغه جوړه اوچه شي نو بیا به جمعې مونځ ته وځمه. ای مسلمانانو زه ناستم ما هغه خپله جوړه نور ته ایښې وه اوچه شوې نه وه نو د دې وجې نه د جمعې په مونځ کې په ما باندې تاخیر زیات وشو. د امیر المؤمنین لیکن حال دا دی چې یوه جوړه یوه نن زمونږ څومره دي زمونږ کې د هر چا زه وایم کم از کم د پنځو نه کمې جوړې خو به د یو کسب. د دې دا مطلب نه دی چې دا ختمې که یو جوړه وکړه نه هغې یو جوړه کې ګوره د الله د رضا څومره خیال ساتي ته په لسو کې نشي ساتلی. دا ګوره د الله مهرباني ده چې لس جوړې دي ستا هېڅ کمال نشته. نو د الله یاره دا چې کله په حاکم کې نو هغه حاکم نو بیا الله جل شانه د هغه رعایا هغه دومره خوشحال ساتي کله چې حاکم کې خوف الهی وي په رعایاو کې الله خوف الهی پیدا کوي. عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه کچرتا دا په مسند خلافت باندې نه ویناس
او دا په مسند درس باندې ناس و نو دا به د زمانه ټولو نه عظیم محدث دا هغه ټیم کې محدث او چې هغه ټیم کې د حدیث یو کتاب نو لیکل شوی دا د هغه زمانه محدث دی او د حدیث تدوین او حدیث مرتب کول او حدیث راجمع کول د دې حکم او د دې کار د عمر ابن عبدالعزیز سے په زمانه کې او د په حکم شوی دی دومره لوی عالم د خپل زمانه مو کلا چې د مدینه منوره گورنر شو نو د مدینه منوره ټول فقها راجمع کړل سالم ابو بکر دا ټول فقها مشهور د مدینه منوره دا ټول راجمع کړل او دغه فقها ته فرمایل او الله بیا داسې کار اخلي چې هغه تر قیامت پورې د خلکو د پاره یو نمونه وي لکه عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه سلور بیبیانې وي او دغه سلور بیبیانو نه الکان او جنکه اولاد مذکر مؤنث دواړه تقریبا 100 دا د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه اولاد په عربو کې ځو خاندانونه داسو چې هغه انتهایی مضبوط یو قریش بل بنو امیہ قریش یو دا د رسول الله مبارک دراتلونه پس ډیر زیات معظم شو او بنو امیہ دا چونکه دا دوانه حریفانو قریش او بنو امیہ دا عمر ابن عبدالعزیز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ سے دغه حضرات د بنو امیہ دی لیکن د حضرت عثمان سے انتخاب رضی اللہ تعالی عنہ هغه د دې وجه نه دی شوی چې د بنو امیہ خاندان دی بلکې د دې انتخاب خو حضرت عمر ابن خطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کړي بہرحال د بنو امیہ دا سلسله د خلافت د امیر معاویہ سے نه شروع شو بیا پدې کې دا مروانی خاندان دا را پاسېدو سلیمان ابن عبد الملک او عبد الملک ابن مروان فلان کې بیا پکې عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه تشریف ورو نو دې بیا په ټوله دنیا کې د عدل او د مساوات نظام قائم کو او چونکه د لپاره مسائل هم ډیرو د وفات دا ډیر عجیب شوی او د وفات دا یو سازش شو ځکه چې بنو امیہ خاندان څومره شاهزادګان چې هغه چې څومره د خلکو ځمکې قبضه کړې وي په ناجایزه طریقه باندې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه حکم وکړو چې دغه شاهزادګانو نه د پزور باندې د غزمکه واخستل شي او چې کم د دې اهل دي او د ازمکه د چا دي اغه ته د اوس پارل شي د ټولو شاهزادګانو نه د ازمکه واخستي او د چا چې وی ټولو لور کې نو د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه خلاف جبم استعمالی دي قلمم استعمالی دو لیکن پزړه کې چې کم سازشونه کېدل اهم استعمالی دل نو د عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه د مرګ د پاره د زهر ورکولو اراده وکړه او پروګرام جوړ کو او یو غلام ته ویل دغه خاندان والو چې مونږ بتا ته 1000 دینار درکو او دغه زهر په خوراک کې ورک عمر ابن عبدالعزیز صاحب ته تابع آزادم کو دا بستا انعام شو عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه تا زهر ورکړې شو تقریبا 10 ورځې هغه بیمار بعض روایتو کې دي 25 ورځې هغه په دغه مرض کې طبيب ولا راوستو طبيب چې کله وکړو وستا علاج وو عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه ورو فرمایل چې زما علاج مکو او عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه فرمایل خپل خادم تا چې ما ته زهر راکړې شو زه پوهیږم دغه غلام چې چا ورکړیو دی حاضر کو ولا
دینه تاسو کو چې تا د 1000 د چا په وینا را کړی او ولې دې را کړی سلاله چې در کړو وی ماته 1000 دینار منلیو او ماته ویلی چې ازادي بدر کو عمر ابن عبدل عزیز صاحب رحمت الله علیه حکم کو چې دنه د 1000 دینار والی دا بیت المال کې جمع کړي او دې غلام لویل چې غلامه دا سه زیل لار څه څوک دی معافي تقریبا په 20 رجب یا 22 رجب یا په 25 رجب 101 هجره کې د 39 سال په عمر کې یا د 40 سال په عمر کې د عمر ابن عبدل عزیز صاحب رحمت الله علیه د چهارشنبه په ورځ باندې وفات او انتقال شوی 39 یا 40 سال یعنی بالکل دا وخت د شباب وخا د ځوانه وخت د دې خو خلکو عمرونه کمی الله دې بیا د امت ته عمر ابن عبدل عزیز رحمت الله علیه غنتا حضرات او شخصیات پیدا کی الله دې بیا د امت ته د ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ او د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ غنتا هستیان او شخصیات بیا الله د امت ته نصیب آمین دغه حضرات او شخصیات دا پیدا کیږي په تربیت سره چې کله تربیت خې د اولاد ستا بچی دی تا تربیت خبر کو ضروری نه چې ابو بادشاہ د زمانی سبا چرته دفتر کې دی چرته سکول کې دی چرته مدرسه کې دی چرته کپنه کې دی چرته مارکیټ کې دی چرته بارګین کې دی لیکن تا تربیت خبر کړی دی ستا بچی په هر ځای کې د هغه خپل ښه تربیت اثر خی به که نه به خی نو اصل شی دا د اولاد تربیت دی او د اولاد تربیت هغه داسې کېږي چې ته دین په کارونو کې او د دین په احکاماتو کې به بچی سره نرمي نه کې فوراً به ته یو تړنګ وباسې د دې غوږ لاندې مونږ خو یې په ټیوشن وهو نه تللی لیکن د جمعات په سبق ولا څه نه وایي داسې یو که د سکول استاد که ووالو ته به تقریر شروع کې په کور کې سپوله پټې خو ورسره نه دی شریک خو به د دوی خو دپاره والی دی که سبق یې زده او که د جومات استاد ووالو نه ورپسې جومات ته راغلی ولې دی والی دی لږ ګوره خو که نه بیا دا خبرې ته په ایمان ووایه چې د خپل بچي مخکې ته د قرآن استاد بېعزته کې نو ته دغه بچي نه دا تمه کوې چې دا به سبا د قرآن خادم دا به سبا د قرآن منکري دا به سبا ټوشني استاد او دا به سبا سکول والی ها تا به خپې نه نیسي د واده نه پس او بار به دې لړه کوي که ښځې له دې وله څه وویل نو د دین په احکاماتو کې په مونځ کې په روژه کې په ټوپۍ اچولو کې په پنسو چتولو کې په دې کې به بچي سره سختي کې فوراً به یو ټنګ لګاوي ټیک ته 2 کالو پورې ورسره مونځ ترغیب ورکوه فلان کې کوه دا کوه هغه کوه لیکن لږه لږه سختي به کې بچی د کنزل کو فوراً په سترګې روباسه هلته بچی کنزل کې دلته پلار خان ها ویو کوله بعضې پلاران داسې قسم په الله زما خپل بچی دي اول خو چې زه کور کې کنزل به نه کوي خو که وایي که هغه مشرې بیا راشي بیا عذرونه بیانوي هغه راله کنزل کولو هغه تنګولم او فلان کې داسې کول اوس ما ظرف سترګې پرې وباسم والی مې هم نه دی صرف مې ولا دومره ویلي چې بچي الله خفه کېږي بیا به جهنم کې سوځي نو ته بچي له اول نه ده ووایه که نه چې ته بچي له اول نه ګوډ مورنینګ او هیلو های دی ولا خولي کور له چې نه وځې سلام وکړه که څوک کور کې او که نه چې نه وځې که بچي دې وي په سلام نه پوهېږي سلام کوه قسم په الله ته 3 ورځې نه وځه زه سلام کوم کور کې الحمدلله ځکه تاسو له ویم سلام کوئ ښه زه به هغه خبرې تاسو له کوم چې زه پې عمل کوم چې عمل پې نه کوم هغه خبرې به نه کوم
حکم داده چې کول ننوته سلام بکې دا نو پښتون دې ټیم نه جوړه چې زب اوس په خزو سلام په خزو به سلام کې که خزلی سړی په سړو به سلام کې که دوانې په دوانو به سلام کې که سو کم نی په دیوالونو به سلام کې خو سلام بکې ابل ورځ ننوتم سلام مې وکړو وړو کې بچې مې دی د دوه دوه نیم کالو مالا سلام نو کړه هغه ویل وعلیکم سلام نو چې کله ته داسې کې قسم دې دا ماشومان دي بتانه چل زده کوي د دې مخ کې ستا پنسي اوچتي دي اسې یو دوه رکعاته نفل په کمره کې کاوه جمعات کې خو دې ځان نفلي استاد جوړ کړي کور کې هم نه کې اسې د بچي مخ کې ودرېږه یو دوه رکعاته نفل وکړه چې تا په منځو ګوري اسې د بچي مخ کې تسبیح راواړه تسبیح اړوه اسې د بچي مخ کې قرآن راواله قرآن ښکل کا دوه درې ورځې داسې وکړه سبا به ستا بچم دا قرآن را لیومو چې کوي به دا ټولې طریقې دي د تربیت بچوله به تربیت ورکې لیکن عملی تربیت به ورکې صرف په خوله نه نو الله دې زموږ ټولو اولاد اول مونږ الله نیکان صالحان وګرځوي بیا دې الله زموږ ټولو اولاد دا د دین خادمان او خپل صحیح بندگان او خپل مقربین او خاصان بندگان وګرځوي الله دې په دې خبرو اول مالا بیا تاسو ټول له عمل توفیق راکړي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا وکړئ څه بیماران دي زنانه دي څه مرګري بیماران دي دعا نه ویلي دي چې الله پاک هغه ټول له شفای کامله عاجله نصیب کړي د عالم اسلام څومره بیماران چې دي دغه محله کې کورونو کې د چا مرګري د چا والدینی د چا رشتہ دارانی د چا رونی څوک وي الله ټول له شفای کامله عاجله نصیب کړي الله څومره مرګري په دغه حاضرینو کې د بیمارو د وجننی حاضر شوي الله غټولو تم صحت کامله نصیب کړي الله څومره مرګري قرضدارانی د قرض نه د خلاصي اسباب ول پیدا کړي الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کړي الله د چا کورونه آبادی نارینه اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي الله د چا چې اولاد وي نیکان صالحان وګرځي الله د چا کاروبارونه نه د حلال کاروبارونه ورکړي الله د چا کاروبارونه وي برکت پکې ولا واچولې کې الله مونږ ټول نه دا سره راځي چې بیا ناراضه نشي وصلی الله تعالی علیه